چا چې په دې کې قیام و رمضان کړی دی، تراویح کړی دي او تراویحو کې ختم کړی، الله عزوجل دې ورته قبول کړي. چا چې اعتکافونه کړي دي، ورونه په اعتکاف کې مصروف دي، دی الله عزوجل په درګاه کې خواست کوو چې الله عزوجل دې ورته قبول کړي او د راتلونکي یو څو ورځې چې پاتې دي دا دې الله عزوجل موږ او تاسو ټولو ته په طاعاتو کې نصیب وګرځوي. دا وروستنۍ 10 ورځې ډېرې مهمې ورځې دي. د دې ورځو اهمیت لږ بیانوو او بیا مخې ته اختر را روان دی. په دې اختر کې موږ ته څه کول پکار دي، ځینې مسؤلیتونه زموږ که وخت موجود و بیا به یو څو خبرې په دې مورد باندې هم وکوو. قدرمنو مسلمانانو ورونو، د دې 10 شپو اهمیت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم له خپل معمول مبارک نه موږ ته معلومیږي چې دا وروستنۍ 10 شپې چې د جهنم نه د ازادۍ شپې هم بلل کیږي، د جهنم نه د خلاصون شپې هم بلل کیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم به په دې کې څه کول؟ یو معمول خو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا و چې دې کې به اعتکاف کاو، لکه څنګه چې زموږ ورونه ګڼ ورونه په اعتکاف کې دي. د بیګا شپه موږ دلته معتکفین کتل، نا یو ملګري راته وایي 40 نفره په دې لوی جومات کې په اعتکاف باندې مصروف دي. الله دې ورته قبول کړي. دا ډېره د نیکبختیا نه ډکه خبره ده زموږ د مسلمانانو دپاره. زموږ ځوان نسل، زموږ ځوانه طبقه، زموږ سپینګیري، زموږ مشران الحمدلله ورځې نه بلې ورځې ته هغه دیندارۍ ته مخه کوي، د الله عز وجل په دین باندې عمل په طرف باندې مخه کوي، په ذکرونو باندې لګیا وي، په ژړاګانو لګیا وي. یو ملګري خبر راته کوله، یو کس یې راته یاد کوي چې دا ټوله شپه الله عز وجل ته په ژړا باندې تېره کړي، سترګو نه یې مړې مړې اوښکې را روانې وي او دعاګانې کوي. سبحان الله. خو همدغه زموږ د ګټې وخت دی. الله دې دا موږ ته را نصیب کړي. ټوله شپه الله ته ژاړي، ناست وي، بس دعاګانې دي، دعاګانې دي، عبادات دي، نوافل دي، تلاوتونه دي. دغه پورپیتن دور کې الله عز وجل لوی جومات د خوست مرکزي جومات په ژړاګانو او الله عز وجل ته په انابت، الله ته په رجوع، الله عز وجل ته په تلاوتونو، الله عز وجل ته په لمنځونو باندې الله باد کړی دی. زموږ د مسلمانانو خو همدغه خوښي ده. د کافرانو سره خو زموږ توپیر همدغه دی چې موږ د آخرت ګټې ګټې بولو. هغه کافران دي چې د آخرت ګټو پورې خاندي او دې ته دا اهمیت نه ورکوي او چندانې اعتبار نه ورکوي. هغه کافر دي. د مسلمانانو خو همدغه خوشحالی دي چې د آخرت ګټې ګټې وبولي. الله عز وجل دې زموږ د دې ټولو معتکفینو اعتکافونه او د دوی ژړاګانې دي الله قبولې کړي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو معمول دا و په روژه کې دغه 10 ورځې به یې ډېرې په پابندۍ باندې اعتکاف تر سره کوه. هره روژه کې اعتکاف کړی. په کوم کال باندې چې وفات کېده، په هغه کال باندې وروستنی رمضان چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم 100 ورځې اعتکاف یې وکړه. له 10م نه یې دا شروع کړی، 100 ورځې مسجد نبوي کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم الله عز وجل ته معتکف و. او دویم بهترین معمول په دې کې په دې 10 شپو کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په عباداتو کې زیاتوالی و. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی اذا دخل العشر الاواخر کله به چې د رمضان المبارک دا وروستنۍ 10 شپې را داخل شوې، نبی کریم صلی الله علیه وسلم به په دې کې څه کول؟ شد مئزره واحیا لیله وایقظ اهله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د خپل لنګ مضبوط وتاړه، ملا به یې وتړله. موږ خو د دنیوي کارونو دپاره ملاوې تړو، خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به هغه د عباداتو دپاره ملا وتړله، ملا به یې مضبوطه کړه. دې په خاطر باندې چې اوږده اوږده قیامونه الله ته وکوي، اوږدې اوږدې رکوګانې وکوي، اوږدې اوږدې سجدې الله عز وجل ته ترسره کړي. ملا به یې وتړله، عبادت ته یې ملا تړله. موږ ملاوې هغه د دنیوي کاروبار دپاره تړو. شاذ و نادر به داسې وي چې د عبادت دپاره چا ملا تړلې وي چې نن خو زه دا شپه الله ته تېره کړم. د رسول الله صلی الله علیه وسلم معمول مبارک به دا و په دې وروستنیو 10 ورځو کې چې خپله ملا مبارکه به یې مضبوطه وتړله او بل به یې دا کول واحیا لیله، او دا شپه به یې مکمله ویښه تېره کړه.
شپه به یې سبا کړه الله عز وجل ته ټوله شپه به الله عز وجل ته لګیا و په عبادت باندې دا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم معمول مبارک و الله دې موږ ته توفیق را په برخه کړي زمونږ ورونه خو شپې سبا کوي خو په لهو لعبو باندې زمونږ ورونه خو شپې سبا کوي په فیسبوکونو باندې زمونږ ورونه خو شپې سبا کوي په زنګوګانو کې په زنګېدا باندې زمونږ ورونه خو شپې سبا کوي په میلو تماشو باندې په چرسو سګرټیو باندې زمونږ ورونه خو شپې سبا کوي په چکو باندې په پارو پارو کړلو باندې زمونږ ورونه خو شپې سبا کوي په اتڼو باندې په سازونو غږولو باندې په بېدینیو شپه سبا کوي اما د رسول الله صلی الله علیه وسلم معمول مبارک دا و چې دغه وروستنۍ لس شپې به یې سبا کولې د الله عز وجل په بندګۍ باندې الله ته به عبادت کوو حال دا رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه شخصیت دی چې نه وړه ګناه کړې ده او نه غټه ګناه هیڅ ګناه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ده صادره شوې دا د اهل سنت والجماعت عقیده ده چې ټول انبیا دا د ګناهونو نه پاک دي کړې نه ده ګناه د دې سره سره دومره بندګي الله ته کوي چې ټوله شپه الله ته په عبادت باندې تېروي او موږ دې الله معاف کړي خدای دې موږ ته بخښنه وکوي الله عز وجل دې موږ د الله بندګۍ ته تیار کړي او دریم وایقظ اهله خپل فامیل خپل زنانې دا به یې راویښې کړي تاسو هم الله عز وجل ته عبادت وکوئ ټول کور به الله ته په عبادت باندې لګیا وو الله دې موږ ته توفیق را په برخه کړي موږ خپله عبادت نه کوو نو بیا به زموږ اهل څه عبادت وکړي دا یو څو ورځې پاتې دي راځئ عزم دا وکوو که ټوله خیلخانه نه وي دا خپل ماشومان دا خپله کډه خپله بیبي او په دې بچیانو کې چې چا لمونځ نیولی وي لویان وي لږ دا راویښ کړو که ډېر بې خوبه کېدل د ورځې د لږ خوب کوي چاته قرآن کریم لاس کې ورکو چې الله ته تلاوت کوه یو څوک په نوافلو باندې مصروف کو دغه شپې الله عز وجل ته ویښې تېرې کو حضرت عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه به چې کله شپه له نیمایي نه تېره شوه نو ټوله خلخانه به یې راویښه کړه خپل فامیل بچیان به یې راویښ کړل او بیا به یې دا ورته وایي الله ته تهجد وکوئ الله ته نوافل وکوئ او دا آیت کریمه به یې تلاوت کاوه وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى خپل فامیل ته د امر په لمانځه باندې کوئ چې لمونځ وکوئ الله ته او په دې لمانځه باندې صابرین جوړ کړئ که جګېدلی نه شي نو د لمانځه د جګېدا سره یې اموخته کړئ چې سبا ته په دې باندې دوی صابرین وي عادت یې د دې جوړ شوی وي چې دوی بیا خپله لمانځه ته جګېږي لا نسألک رزقا موږ له تاسو نه د روزۍ غوښتنه نه لرو د قیامت په ورځ الله عز وجل موږ نه دا پوښتنه نه کوي څومره دنیا دې ګټلې وه الله خلکو ته روزي ورکوي الله له چا نه پیسې و دنیا نه غواړي الله خوراک او څښاک ته ضرورت نه لري الله وایي لا نسألک رزقا موږ له تا نه سوال د روزۍ نه کوو خوراک او څښاک له تا نه غواړو نحن نرزقک موږ تا ته روزي درکوو موږ الله وایي موږ د روزي رسان یو وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها اتصال لرونکی په دې مخ د ځمکه باندې نشته مګر الله دوی ته روزي ورکوي والله خیر الرازقین الله غوره روزي ورکوونکی ذات دی الله عز وجل مونږ ته یایي الله یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر له الله هغه ذات دی چې چاته یې خوښه شي روزي ورته پراخه کوي او چاته یې چې خوښه شي ترنه راتنګوي دغه عظیم ذات الله دی دا د الله صفات دي له تا نه موږ روزي نه غواړو موږ روزي درکوو والعاقبة للتقوى او بهترین نتیجه بهترین انجام چې د جنت ګټل دي او د الله عز وجل رضا ملاویدل دي هغه په تقوا باندې د اهل تقوا ته الله عز وجل دا نصیب کوي چا کې چې تقوا موجوده وي د الله نه ویره نو دغه آیت کریمه به حضرت عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه تلاوت کاو او د خپل ټول فامیل به یې راویښ کړ او په لمانځه باندې به الله ته ودراوه دا د دیوبند په علماو کې نه پوهېږم چې اشرف علي تانوي رحمت الله علیه و او کانور شاه کشمیري رحمت الله علیه و
خپل وړکای باچای به یې د تهجد په وخت کې په زانګو کې ویښ کړ وی به یې خوره او راویښ به یې چا ورته وایي دا ولې نه دا خو ماشوم دی که نه نو د مبارک ورته وایي ماشومان له ماشومتوبه طبیعت اخلي که په دې ماشومتوب کې زه دا یې راویښ کړم له دې وخت سره د ده طبیعت مزاج یې بلدېږي بیا په دې وخت چې کله دا یې رانویم شي په خپله به ویښېږي او کله چې دی په دې وخت کې راویښ شو دا خو الله ته د بندګۍ وخت دی الله ته د ژړا وخت دی نو دی به الله ته بندګي کوي او څوک چې تهجد کوي سبحان الله دې سره تقرب الی الله راځي الله ته نزدېکت په دې باندې حاصلېږي نو دغه لسو شپو کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم معمول مبارک دا و چې خپل اهل به یې راویښ کوم لا به یې وتړله عبادت ته او ټولې شپې به الله ته په عبادت باندې تېرولې الله عز وجل دې موږ او تاسو ته توفیق را په برخه وګرځوي قدرمنو مسلمانانو همدغه یو څو ورځې دي زموږ او ستاسو